د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور ستوری راشد خان او د هغه د لوبډلې نور لوبغاړي له یوه خطرناکې پیښې روغ رمټ وتلي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګجرات لوبډلې بس د آی پی ایل د 2026 پایلوبې تر ختمېدو وروسته د هوټل پر لور روان و چې ناڅاپه د برېښنایي شارټۍ له امله پکې لوګی او کوچنی اور رامنځته شو. په یاد بس کې د افغانستان وتلی لوبغاړی راشد خان هم موجود و. د پیښې له رامنځته کېدو سره سم ټول لوبغاړي او د لوبډلې کارکوونکي له بس څخه ښکته کړل شول او په خوندي ډول وژغورل شول. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې هیڅ لوبغاړی ټپي شوی نه دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ګجرات د آی پی ایل د 2026 پایلوبه کې د رویال چیلنجرز بنګلور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د راپورونو له مخې لوبغاړي نږدې یو ساعت د سړک پر غاړه پاتې شول او وروسته ورته بل بس برابر شو. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز له مهمو لوبغاړو څخه ګڼل کیږي له نیکه مرغه له دې پیښې روغ وتلی او د هغه د روغتیا په اړه هیڅ منفي راپور نه دی خپور شوی.